مونږ اهل اوښان نه یو طالبانو. اصل کې د مونږ حنفي فقها داسې لیکي وي مقتول ته قاتل ته به اختیار ورکوي چې د دریو کې کم یو ورکوي. اوښان ورکوي، 10,000 درهمه ورکوي او که 1000 دیناره ورکوي. نو طالبانو قاتل به کم یو په دې کې مختار کی چې کوم اسانه وي دته. 1000 دیناره ډېرې روپۍ کېږي، لالو په پیسو خو ځان چې خبر کې کنه 1000 دینار هم ډېر روپۍ کېږي. وار یو اوښ چې بیخي کم سي 1 لک روپۍ باندې 100 لک روپۍ کېږي او 10,000 درهمه طالبانو هغه لږ شی کېږي. نو اوس خو موږ او د تاسې د امارت په دغه کې تقریبا 18 لک روپۍ څوک تعیین سوی ده، دیت تعیین سوی طالبانو، د درهمو حساب چې ورته سوی طالبانو. خو یو ټکي ته فکر وي طالبانو دا سپین زر چې حسابوي مسکوک به حسابوي که غیر مسکوک به حسابوي. مسکوک و غیر مسکوک دا معنا طالبانو یوه غوټه د سپینو زرو راواخله هسې غوټه سپین زر نو وایه څو ګرامه د دومره ګرامې په څو باندې ده، دا غیر مسکوک ده، دا ارزانه دي. کله چې ته له سپینو زرو نه شی جوړ کړي چې سکه سي دا شی قیمته کېږي. اوس سپینو زرو نه چې هارو غاړکۍ ګوته جوړي قیمته د ګرام یې، او که دغسې غوټه اوس مثلا د طالب د سپینو زرو ګوته در راوباسه څه دې کړله. نو طالبانو دا د سپینو زرو ګوته څه وله دا مثلا 15 هغه ولا ګرامه ولا که نه، نو دغسې غوټه غوندې وله همداسې ګرده مرده وه، وسپنه وه، دا ګرام په څو باندې ده مثلا. بیا چې له دې نه ګوته جوړه کړي دا سکه دې باندې خو خرچه راځي جوړولو باندې، بیس هغه په څو ده ګرام په څو باندې ده طالبانو فرق لري. پوه نه شولئ 4 ګرامه سپین زر دې راواخیستل خو دغسې غوټه ده، دا خو ارزانه ده، دې ته غیر مسکوک وایي. بیا دې که څو کړل سکه دې تر جوړه کړه ګوته دې تر جوړه کړه هغه قیمت یې ځکه هغه غواړي ستړي غواړي ماشینونه غواړي، نو دې ته څوک وایي. نو تاسې طالبانو ورونو یو ټکي ته فکر وي حساب چې کوئ مسکوک به حسابوئ که غیر مسکوک. مسکوک دې ته فکر وي. ټوله حنفي فقه تر دې نه ډکه ده چې په دیت کې به طالبانو سره زر سپین زر چې هغه کوئ سپین زر چې حسابوئ مسکوک به طالبانو څوک به مسکوک به حسابوئ. نو طالبانو کله کله نو زه فکر کوم طالبانو دغه کوم حساب چې سوی ده اوس چې په محاکمو کې فیصله کیږي طالبانو زه خپله د دې موافق نه یم، دا دوی مسکوک حساب کړی غیر مسکوک حساب کړی طالبانو. مسکوک 2 چنده د دې تقریبا کیږي، په دې باید بیرته یو نوی تحقیق وسی. ما خپله په دې مفصل تحقیق کړی ده، که تاسې غواړئ د ما تحقیق واورئ طالبانو خیر ده. ما لیونی مه بلئ طالبانو، مازغه مې نه دي خرابه، خو دا خو علمي میدان ده، علمي میدان کې هر چاته د څرېدلو حق شته ده. ته یې ما سره حساب که چې تا هر ګرام حساب کړی ده مثلا دا 10,000 درهمه 10,000 ګوره درهم ذکر سوی ده طالبانو، دا خپله لوی دلیل د حنفي فقها وګورئ درهم ذکر سوی. درهم مسکوک ده که غیر مسکوک؟ دا مسکوک ده طالبانو. دا حساب چې اوس سوی ده په محاکمو کې طالبانو انا لست موافق معهم، اللازم عليهم ان يجددوا هذا البحث مره ثانيه لان يحاسبوه ولان يعدوه. دغه ګرامونه طالبانو مسکوکن دلته باید مسکوک حساب سي طالبانو. 18 لکه نه کېږي 14 لکه لکه څومره د طالبانو تر دې نه ډېر غټېږي بیخي جګېږي. دې ټکي ته تاسې فکر وي دا نه تنها دلته د طالبانو دا په نورو بعضې احکامو کې هم ده. مثلا په هغه کې څه ورته وایي دا کم هغه چې ده څه ورته وایي دی مهر. اوس ډېر هغه څه راته وایي زکات نصاب چې کوي. تاسې که دلته فکر وکړئ په زکات کې ډېر د ملیانو اختلاف وي، ما نه څوک پوښتنه وکړي زکات نصاب څه کالي څومره ده. که سپین زر موږ حسابوو طالبانو نو سپین زر چې حسابوو زه به طلا پروش ته ورسم ده طلا پروش ته دته مې ویلي مثلا 630 ګرامه کېږي که نه، نو دته مې یا 1500 به منم زه هغه دته مې ویلي یو ګرام په څو ده، ده راته ویلي مسکوک ښیي که غیر میل په دغه دې زه نه در پوهېږم راته ویې وایه وی غیر مسکوک چې ده په 100 افغانۍ باندې ده مثلا، که 600 په 100 کې مثلا زر که دومره روپۍ کېږي. اما چې طالبانو زیرک ملا ورغی نو هغه ورته وایي طلا پروشه بین المللي نرخ، ځکه دا د علماو کار ده. د مسکوکي سپین زرو قیمت په څو ده؟ مسکوک غیر مسکوک طالبانو څه کم نیمایي اندازه که درته څوک لري خپل منځ کې فرق لري. نو دی به راته وایي چې مسکوک دومره ده غیر مسکوک دومره ده. زه مفتي چې حساب د زکات د نصاب کوم سپین زر به حسابوم مسکوک به حسابوم. نو چې د حساب کړی دی بل مفتي صاحب 40,000 ته رسېدلی زه چې حساب کوم طالبانو سم 80,000 روپۍ ته ورسېږي. نو ما ته وایي دا ټول ملیان غلط دي او ته صحیح یې. نه لالو ته کتاب ته کښېنه کتاب وګوره ته غلط سوی چې غیر مسکوک دی حساب کړی. دلته په زکات نصاب کې څوک حسابېږي؟ مسکوک حسابېږي. دې ټکي ته تاسې ډېر فکر وسېږه طالبانو دغه شیانو کې ډېرې سهوې کله کله د سړي نه راځي. خدا خو طالبانو الله دې لري. نو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
څوک چې مړ کي مسلمان په قصد باندې فجزاؤه جزای جهنم دا خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنهم الله واعد لهم عذابا عظيما. او دا ډیره خطرناکه مسله ده طالبانو ورونو. اوس مثلا چې کله د اختر د قرباني ورځ راسي نو پښتنه وکي وایسا کلی نصاب څومره ده د قرباني، نو هلته کوم مربوط ورګان چې ده هغه وایي چې دومره ده. دلته چې ما نه پوښتنه وکړي طالبانو زور ته یم چې نه دومره ده، نو وی سړي هغې هلته هغه ویلې د ته ولې مخالفت کوې؟ مخالفت نه کوم، ولې سم تحقیق نه کوې؟ تا چې حساب کړی خو راځه زه هم دغه طلا فروش ته ورغلی ته هم ورغلی، تا څوک حساب کړی؟ غیر مسکوک دی حساب کړی. اما دلته دا نصاب د زکات باید څوک حساب سي؟ ما ویا زره تر رسولې دی وایي 40,000 روپۍ ده، زه غلط یم که ته غلط یې، خو راځه کې بنو سره تا غیر مسکوک حساب کړی، په شرع کې څوک حسابېږي؟ مسکوک حسابېږي طالبانو. نو دې ته هم فکري باید داسې خطرناکې غلطیانې ونه سي طالبانو. د ټولو علماو په دې باندې رنګ بدیږي، او دا یوه عمده غلطي ده طالبانو. دې ته باید د مسلمانانو د اسلامي د امت علماو خصوصا د افغانانو دې ته ډېر جدي فکر سي طالبانو. ویلي کوي طالبانو که زه غلط وم ما پې باندې ولئ، خو تاسې دومره فکر وکړئ چې دا 40,000 دې کړی راځه دوکان ته 100 روپۍ ګرام وایي په هغه دومره روپۍ باندې ښه دا خو د سپینو دا خو د غیر مسکوک حساب کړی ده که نه مسکوک حساب کېږي زوی مړې که نه ولته څه کوې ته. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ما سکهلې په لوی اختر کې تحقیق کړی د قرباني د نصاب دپاره په هدایي کې خطرناکه تحقیق مې کړی و طالبانو. هغه په یو ولایت کې غټ ولایت ته نه درته ښیم، هلته علماو ټول تحقیق کړي چې دومره نصاب ده. بیا د ما تحقیق چې علماو ته وروړي نو ما سره هغه طالب راته ویلي چې دومره خوند یې ورکړه که نه هغه ګروپ کې مې وی نشر کړ چې دې ته خو موږ بیخي فکر نه و چې مسکوک غیر مسکوک دا خو رښتیا هم په فقه کې ټول مسکوک خبره یادېږي، نو موږ ولې غیر مسکوک حسابوو؟ نو بیا طالبانو ډېره مننه کړې وله. نو طالبانو باید د علم مننه وسي، د ما نه موږ علم باریکۍ ته فکر سي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن هغه څوک یقتل چې مړ کي مسلمان، دا داسې چل و طالبانو. دوه نفره ول، یو مقیس ابن الضبابه الکناني و د مسلمان سو، ورور هشام ابن ضبابه الکناني دواړه مسلمانان سو. مدینې ته راغلل، د دې مقیس ورور هشام ابن ضبابه یو ورځ په بني نجارو کې مړی پروت، ستې ویلې دا به چا مړ کړی وي. نبي علیه السلام ته راغی، خبر یې ورکړ. نبي علیه السلام ته چې خبر ورکړ، نبي علیه السلام یو رسول قاصدو سره ولیږه د قریشو نه، دا سړی د بني فهرو سړی و طالبانو. نبي علیه السلام له د مقیس ابن ضبابه سره یو بل قریشي سړی ولیږه د بني فهرو سړی و، ورته یې ویل ته لاړ شه څوک وکړه، د ده سره لاړ شه بني نجارو کورونو ته ورسه، له دوی ته وایي چې د قاتل دی ورور د مقتول ته دیت ورکړي. چې ورغلل طالبانو هغوی ورته ویلې دغه ورته ویلې دا قریشي سړي چې رسول الله قاصد لېږلي بني نجارو ته چې ورغی سړی په تاسې کې مړ د دیت یې ورکوي. هغوی ویلې بالسمع والطاعه، بس موږ یې ورکوو، دیت یې ورکړ طالبانو. مقیس ابن ضبابه 100 دانې اوښان واخیستل، چې واخیستل طالبانو بیرته مقیس هم را روان سو او دغه د بني فهرو سړی دا هم را روان سول. چې را روان سول طالبانو لږ مزل یې څه وکړ، نو د مقیس ابن ضبابه راجیګ سو، دا هغې شهید کړ، دا قریشي د بني فهرو سړی شهید کړ. او چې شهید یې کړ طالبانو په یوه اوښه باندې سپور سو، دا نورې اوښې ځان ته مخته کړلې او منډه طالبانو عین مکې ته ځان ورسو، بیرته مرتد سو، مرتد هم سو طالبانو. الله دا آیات را نازل کړ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنه واعد لهم عذابا عظيما. طالبانو دیج نه خوارج استدلال کوي، معتزله استدلال کوي چې څوک مرتکب د ګناه کبیرې سي مخلد فی النار بي، جهنم ته به ځي، مخلد په جهنم کې. دا آیات دلیل ده، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نو طالبانو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم دا رایه وه. عبدالله ابن عباس به ویلي که چا هغه وکړه څه ورته وایي قتل یې وکړه، دا آیات منسوخ نه ده، نه کومه بله معنا ترنه مراد ده. حتی ویلي به که چا قتل وکړه بیخي توبه نه قبلیږي د ابن عباس په رایه باندې. نو طالبانو د دې آیات اهل سنت څو جواب کوي؟ یا دا د طالبانو دا وعید د خلف په وعید کې جایز ده، که نه ما تاسو ته د وعید خبره کړې وه، خلف د وعید جایز ده، اگر چې دا جواب ډېر خوندور روح الماني نه ده بللی. یا جواب دا د طالبانو تاسو یو ټکي ته فکر وي طالبانو ورونو چې روح الماني مکتله روح الماني چې د چا نه تعبیر کوي په شیخ الاسلام باندې، دا شیخ الاسلام دی څوک ښي؟ علامه ابو سعود العماوي الحنفي د تفسیر ابو سعود مصنف طالبانو دی، شیخ الاسلام هغه ته وایي، هغه ډېر مني دی طالبانو. په احنافو کې یو عالم ترسوي طالبانو یو تفسیر جوړ کړی، ارشاد عقل سلیم الى مزایا الکتاب الکریم، مشهور دا تفسیر مشهور د طالبانو په ابو سعود باندې. ما سره شته طالبانو ډېر ځایونه مې کتلي. نو طالبانو دې تفسیر والا داسې جواب کړی دی، یو اخبار د طالبانو د جزا، یوه جزا ده. ګوره دلته الله اخبار دی جزا کړی، الله داسې ویلې طالبانو فجزاؤه جهنم،
جزای جهنم د اخبار طالبانو کړی چې جزا ده داسې نه دي ویلي چې دا د جزا ده اخبار عن الجزا د یوه مسله ده چې د دغه مجرم دا جزا ده دا بله مسله دا دواړه فرق لري طالبان او دا جواب طالبانو ابن کثیر هم نقل کړی ده او روح المانی ته دې جواب خوند هم ورکړی طالبان او بې بحث هم پرې باندې کړی او یو جواب دا ده طالبانو چې حلال یې وګڼي که نه چې قتل د مسلمان حلال وګڼي بیا مخلد فی النار ده